ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشار دوست. د بلخ ولایت د چرګانو د روزنې د خدماتو اتحادیې مسؤلین وایي چې دا ولایت به تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د چرګانو د چړګړو د تولید او تامین له لارې بشپړ ځان بساینې ته ورسیږي. د هغوی په وینا د چرګانو د فارمونو د فعالیتونو د پراخېدو او د تولید د ظرفیت د زیاتوالي له امله به ځایي بازار اړتیاوې په بشپړ ډول له کورنیو تولیداتو څخه پوره سي. په بلخ ولایت کې د چرګانو د فارم لرونکو څخه نعیم اعظمي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې له 1.5 څخه زیات د چرګانو فارمونه فعال دي چې د بلخ ولایت د اوسیدونکو لپاره د چرګانو غوښې په برابرولو کې مهم رول لري. بله، در ولایت بلخ تقریبا 15-16 فارم مقداری وجود داره که تمام ولایت بلخ میتونه ضروریاتش برآورده کنه. ښاغلی اعظمي هم درنګه وایي چې په وروستیو میاشتو کې د چرګانو د روزنې په برخه کې پانګونه زیاته شوې او د تولید د کیفیت د ښه والي، د فارمونو د شمیر د زیاتوالي او د روزنې د سیستمونو د پیاوړتیا په موخه منظم پروګرامونه پلي شوي دي. د هغه په وینا د اړوندو بنسټونو له لوري تخنیکي او روزنیز ملاتړ د دې سکتور په چټک پرمختګ او پراختیا کې مهم رول لوبولی دی. انشالله اگر وضعیت همی تو ادامه پیدا کنه تا 6 ماه آینده از تولید شم خودکفا میشیم. از تولید گوشت و مواد خام و از کلش خودکفا بودیم. فقط مشکل چی هسته که تا 6 ماه آینده انشالله فابریکات شروع شده، مرغایش سر تخم بیه انشالله که از شم خودکفا میشه. د بلخ ولایت د چرګانو د فارمونو له مالکینو څخه نور محمد ترکی وایي چې د چرګانو د فارمونو پراختیا کولی شي په راتلونکي کې د هیواد د کورنیو تولیداتو له مهمو سرچینو څخه وګرځي. زمین سوال چوجا زمین سومه تخمم زیات زمین سومه نوکر هستن سرحدان ان شاء الله تعالی امارات اسلامی افغانستان والی صاحب ما مردم خیلی صحبت ها کردن که ازبکستان که تاجیکستان 6 تا نشسته کردن که ان شاء الله اونا گفتن که هیچ مشکلی نیست. شو روز ما مردم در خدمتتان هستیم که سرحد عبور کنه مشکل مردم حل شود. د یادونې وړ ده چې په کورنیو تولیداتو کې ځان بساینه په ځانګړي ډول د چرګانو د روزنې په برخه کې د بلخ ولایت له مهمو لومړیتوبونو څخه ده. دا اقدام نه یوازې د وارداتو پر وړاندې تکیه راکموي بلکې د دې ولایت سلګونو اوسیدونکو ته د کار زمینه برابروي او د ځایي اقتصاد په پیاوړتیا کې اغیزمن رول لري. د بلخ ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د دهدادي ولسوالۍ په کچه د شنو خونو لپاره د سبزیجاتو تخمونه او اړین کرنیز وسایل ویشلي دي. د دهدادي ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ د خدماتو عمومي مدیر مولوي اسیب الله عبیده وایي د پروګرام د یو شمېر مسؤلینو په شتون سره پلی سو. د پروګرام پر مهال د کرنیزو وسایلو او د سبزیجاتو د تخمونو ویش له ځمکې چمتو کولو څخه تر پروسیسه پورې د بېلابېلو کلیو په شنو خونو کې ترسره شو. د مسؤلینو په وینا دغه شنې خونې تر دې وړاندې د کرملیک، ازارجریب، شیخ آباد، شیرمست او شیرآباد کلیو کې جوړې شوې وې او د اړینو تجهیزاتو په برابرېدو سره به د سبزیجاتو تولید زیات او د کلیوالي کورنیو د ژوند کچه ښه کیږي. د بلخ ولایت د کرنې ریاست ټینګار کوي چې د شنو خونو ملاتړ او دوامدارو کرنیزو فعالیتونو پراختیا د دې ریاست له اساسي لومړیتوبونو څخه دي او دا ډول پروګرامونه به په دوامداره ډول د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې تطبیق سي. د والیبال سیالۍ د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست ته اړوند د والیبال فدراسیون له لوري د دې ولایت په چاربلاک ولسوالۍ کې ترسره شوې. دغه سیالۍ د والیبال ورزش د ودې او پراختیا، د سالم رقابتي فضا رامنځته کولو او د غوره ورزشي استعدادونو د پیژندنې په موخه ترسره شوې چې د ورزش مینوالو لپاره خلکري سره مخ شوې. یا د سیالۍ له څو پړاوونو وروسته وروستي پړاو ته ورسېدې. په پایلوبه کې د استقلال ټیم وکولی شول چې مقابل ټیم ته 1-0 ماته ورکړي او د دغو سیالیو د اتلولۍ جام خپل کړ. د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ملا پمن او تاسو ته ښه ورځ. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور